سلامونه دوستانو، هیلهمند یم چې راته روغ او جوړ او د صحت په کالیو کې بنغښتي وئ. څنګه کولی شو چې په اے آی باندې وایرل ویډیوګانې جوړې کړو؟ هغه ویډیوګانې کولی شئ چې تاسو هم فیسبوک ته اپلوډ کړئ او هم یې نورو ایپونو ته اپلوډ کړئ. زیاتره ملګري د یوټیوب چینلونه هم لري او دوی یوازې د اے آی ویډیوګانې ورته جوړوي او دوی بیا ورته اپلوډوي او په هغې سره دوی کولی شي چې د دوی یوټیوب چینل منیټایز هم کړي او سبسکرایب هم ترلاسه کړي، فالوورز او همدا ډول نور زیاتې ګټې هم دوی ته پرې ورسیږي. اے آی نن سبا ډېر کارېدونکی ایپ دی چې کولی شي په دې سره تاسو هر ډول ویډیو وایرل ویډیوګانې جوړې کړئ. نو په دې نن ویډیو کې به درته وښیم چې څنګه کولی شو موږ او تاسې په اے آی وایرل ویډیوګانې جوړې کړو. ایپونه خو یې بیخي زیات دي، خو ځینې ایپونه چې دي هغه بیا په موبایل کې ډاونلوډ کېږي هم نه او هغه بیا تاسو کولی شئ چې د ګوګل له لارې یې تاسو راخلاص کړئ او په ګوګل کې پکې ویډیو جوړه کړئ. خو د ایپونو د ډاونلوډ کولو یوه دا ښه ځانګړنه ده چې کولی شئ په هغې کې تاسو ویډیو ته ډاونلوډ کړئ. په دې نن ویډیو کې درته ټوله طریقه ښایم. راځئ چې په ویډیو درته پیل وکړم. مخکې له دې چې په ویډیو درته پیل وکړم، که چېرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست، زموږ د افغان سکیلز چینل مو نه وي درسره سبسکرایب کړی، نو هیله درڅخه کوم چې زموږ دغه یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ دغه ویډیوګانې تر نورو هم ورسیږي او دغه ویډیو ته یو لایک او یو ښایسته کمنټ هم وکړئ. را به شئ د اے آی جوړولو ویډیوګانو لپاره زه نن درته یو ایپ ښایم چې هغه دی جیمینای. جیمینای دا ډول ایپ دی چې زیات کارېدونکی ایپ دی او خلک پکې زیاتې ویډیوګانې جوړوي. یوازې ویډیوګانې نه، البته دوی تصویرونه، ویډیوګانې او همدا ډول تمبنیلونه هم پرې جوړوي. نو زما په موبایل کې خو جیمینای کار نه کوي او زه به راشم په ګوګل کې به یې درته راخلاص کړم. را به شئ په ګوګل کې به زه ورته کلیک واخلم او دلته به تاسو ورته ولیکئ ګوګل جیمینای بزنس. ومې لیدل ګوګل جیمینای بزنس مې چې ورته ولیکل، را به شئ په دې لومړي یو به ورته کلیک واخلئ. د لومړی یو چې تاسو وینئ، په دې لومړی یو به تاسو په دې کلیک واخلئ. کله مو چې په دې کلیک واخیستو، یوه یادونه په دې ځای کې درته کومه چې ګوګل جیمینای چې دی د 28 ورځو لپاره وړیا دی، له هغې وروسته بیا به تاسو ورته کریډیټ جمع کوئ. دلته ویلکم ټو بزنس ایډیشن ساین ان ټو کریپ پریټوریال اکاونټ وذ یور ورک ایمیل. دلته کولی شئ دوی درته وایي چې ستاسو وړیا اکاونټ د ایمیل سره اوس وصل کړئ. په یو ایمیل خو ما مخته جوړ کړی و، راځم په دې اول یو یې جوړوم او په کنټینیو د ایمیل ورته کلیک اخلم. کله مو چې په دې ورته کلیک واخیستو، صفحه به راخلاصه شي. ښه، دلته ساین ان ټو کنټینیو، بیا به په دې نیکسټ ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په نیکسټ ورته کلیک واخیسته، ښه، دلته به تاسو ورته پاسورډ ولیکئ. پاسورډ زه ورته لیکم. ښه، چې پاسورډ مو ورته ورکړ، نو دلته بیا جان افغان دا زما نوم دی. پاسې په لومړي سر کې درته لیکلي دي ټرای بزنس ایډیشن اټ نو کاسټ فور 30 ډیز. معنی لري چې د 30 ورځو لپاره یې تاسو وړیا استعمالولی شئ. راځم په اګري اینډ ګیټ سټارټډ باندې ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په دې ورته کلیک واخیستو، یوه شیبه انتظار به ورته وکړئ. ښه، زموږ ګوګل جیمینای بزنس اپ بالکل په بریالیتوب سره زموږ په ګوګل کې راخلاص شو. دلته تاسو کولی شئ چې له دې ځای څخه ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په دې ځای ورته کلیک واخیستو، په لومړي یو کې سرچ ګوګل، دلته تاسو خبرې ورسره کولی شئ، لکه له چیټ جی پي ټي سره یې چې کوئ. کینوا پرې وي، دلته د کینوا ځینې مهم اشخاص دي، هغه پرې جوړولی شئ. ډیپ ریسرچ، که چېرته یوه موضوع ډېره پیچلې وي، کولی شئ د هغې په اړه درته ډیپ ریسرچ وکړي. جنریټ ایمیج، کولی شئ چې په دې ځای کې درته یو عکس جوړ کړي. کریټ ویډیو ود وی ای او، دلته تاسو ته ویډیو جوړوي. ویډیو به موږ تاسو څنګه جوړو، اوس انتظار شئ. راځم اوس چیټ جی پي ټي ته. چیټ جی پي ټي ته به راشئ، دلته به ورته کلیک پرې واخلئ، هغه به درته یو پرامپټ ولیکي. پر چیټ جی پي ټي به یو پرامپټ ولیکئ. راځم چیټ جی پي ټي ته زه ورته لیکم چې ماته یو پرامپټ ولیکه. ښه، ما پرامپټ ورته ولیکل چې ماته یو پرامپټ ولیکئ چې کافي نسخه هم ولري او زه په یو ځنګل کې روان وم او ناڅاپه یو ګیدړ رامنځته شي او زه منډه ترې وکړم. ویډیو دې صفا او لیدونکي وي. پرامپټ باید لږ ښکلی وي. پرامپټ باید لږ ښکلی او لږ جذاب وي. اوس دی موږ ته پرامپټ لیکي. دا مې ورته سینډ کړه، چیټ جی پي ټي ماته اوس پرامپټ لیکي. پرامپټ ویډیو پرامپټ دا دی، موږ ته یې د ویډیو پرامپټ هم ولیکه او کافي نسخه یې لاندې هم ورپسې راکړه. کله چې په کافي نسخه کلیک واخلئ، دغه پرامپټ به بالکل کافي شي. کله مو چې دغه پرامپټ کافي کړه، راځم اوس ګوګل جیمینای ته. کله مو چې په ګوګل جیمینای ورته کلیک واخیسته او هلته به تاسو دغه پرامپټ کافي کړئ او په جنریټ ویډیو به ورته کلیک واخلئ. راځم دلته په اول سر کې ورته په دې ځای کلیک واخلئ. تاسو ته یې زه لږ وښیم. په دې ځای به ورته کلیک واخلئ، بیا به دلته راشئ په د کریټ ویډیو، ځکه چې موږ خو ویډیو جوړوو، په ویډیو به ورته کلیک واخلئ. که مو عکس جوړوو، په جنریټ ایمیج به ورته کلیک واخلئ. راځم په کریټ ویډیو ورته کلیک واخلم او هغه پرامپټ کاپي کوم. کله مو چې هغه پرامپټ کاپي کړه او په سینډ مو ورته کلیک واخلئ.
په څېړنه مو چې کله ورته کلیک واخیستو نو دوی به موږ ته بالکل یوه ښکلې ویډیو جوړه کړي. موږ ورته انتظار کوو دا لږ وخت نیسي. ښه زموږ ویډیو جوړه شوه. دا یوه دغه ځانګړنه لري که نه چې دا 8 ثانیې وي. کله چې تاسو ورته پرو ورژن ورکړئ هغې ته بیا کریډټ جمع کېږي، پیسې ورته ورکړئ، نو هلته بیا تاسو ته له 1 دقیقې هم زیاته ویډیو جوړوي. دا به 8 دقیقې 8 ثانیې وي. البته 8 ثانیې ویډیو به جوړوئ او پرامپټ باید لږ ښایسته ورته لیکئ. نو بیا تر هغې لپاره تاسو کولی شئ دا ویډیو سره یې وکړئ او یوه غټه ویډیو ترې جوړه کړئ. موږ ته اوس جیمینۍ دغه ویډیو جوړه کړه، نو موږ ورته لږ انتظار باسو ځکه چې دغه ویډیو ښه جوړه شوه. کله چې په پلی باندې ورته کلیک واخلئ ومو لیدل زموږ دغه ویډیو دومره ډېره ښایسته جوړه کړه. څنګه مې چې په پرامپټ کې ورته ویلي وو همغه ډول یې ویډیو هم راته جوړه کړه. پرامپټ کې مې ورته ویلي وو چې زه باید په ځنګل کې روان وم او له موږ سره یو لیوه هم وي، یا ما خو ورته ګیدړ ښودلی وو او ده راته لیوه راکړه. ځینې ځانګړنې خامخا همدغه لري. او د ډاونلوډ لپاره به بیا پرې کلیک واخلئ. کله مې چې په دې کلیک واخیستم دلته په دې ځای به ورته کلیک واخلئ. کله مې چې په دې ځای ورته کلیک واخیستم نو کولی شئ چې دغه ویډیو تاسو خپل موبایل ته هم را ډاونلوډ کړئ. په دې ځای به ورته کلیک واخلئ. ویډیو باید تاسو خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ. زما سره خو اوس نه ډاونلوډ کېږي ځکه چې دا کولی شئ چې تاسو په ایپ کې ډاونلوډ کړئ. اپ کې تاسو کولی شئ چې دغه ویډیو ډاونلوډ کړئ. نو دغه ویډیو ته نه یوازې دا خو ساوند نه لري، کولی شئ چې ساوند هم ورته ورکړئ. ساوند کې هم کولی شئ چې جوړه کړئ او هلته به پرامپټ کې ورته لیکئ چې مثلا موږ ته داسې یو ساوند هم راکړه. هم په پښتو یې هم کولی شئ. او زه دلته تاسو ته یوه ویډیو ښایم، دغه هم ما په همدې جوړه کړې ده. راځم دلته یې درته ښایم. لکه دغه ویډیو تاسو وګورئ دا هم ما په همدې دا ما یوازې ورته عکس لیږلی و او دوی راته ویډیو جوړه کړې ده. تاسو یې لیدلی شئ. ما یوازې عکس ورته لیږلی و، دوی راته ویډیو جوړه کړې ده. یوه بل دغه ویډیو هم دوی راته جوړې کړې ده. نو کولی شئ دا ډول ویډیو هم جوړ کړئ او یوازې ورته په پرامپټ کې لیکئ، کولی شئ چې تاسو جوړ کړئ. ښه دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که مو ویډیو خوښه شوې وي تر نورو زه یم خالد افغان. تر بلې ویډیو در سره مخ کېږم. ښه وختونه او ښې چارې ولرئ.